اسلام مبارک جواب ورولېږئ خط یې ورولېږئ ورته ویې فرمایل وایي موږ هم د الله یو اولادونه هم د الله دي مالونه هم د الله دي پلرونه هم د الله دي جایدادونه هم د الله دي نو الله زموږ مالک ده موږ یې په ملک یو موږ د الله ملک یو مالک کله کله خپل مال چې څنګه اړوي را اړوي د خپله مرضي ده چېرته یو شی ږدي چېرته بل شی ږدي چېرته بل شی ږدي نو اوس دا د الله په ملک یو موږ د الله دغه رضا سوې وه یقینا موږ ته به لږ ستړی معلومیږي الله دې ستړی نه راولي الله دې ستړی نه راولي لیکن دا ده چې په دغه خبر شوی یم چې د روزه نه وه مته کړې په دغه کې ده به روزه په جنت کې مته کړي ده ته به روزه جنت په میوه راغلي دله به د حوض کوثر اوبه راغلي موږ به د کوچلاغ اوبه څښلي مثال کوم نو دی څونه خوش نصیبه سو دی څونه الله ته ګران سو چې د جنت په میوه به د روزه مته کړي وي او په جنت کې به د الله سره ملاقات سوی وي د اسلام مبارک سره به شفاعت نصیب سي د هغې سره به ملاقاتونه سوي څومره انبیا چې کللي دي دا شهدا د اکثر علما او سلف و صالحینو دا په دې فیصله ده چې شهید وسي نو د هغې ملاقات اول د پیغمبرانو سره کیږي نو موږ ته په ګرانه پرېوځي چې یاره داسې یو واقعه راله واقع به ګرانه یې الله دې بیا نه راولي دا قصې الله دې په مسلمانانو کې داسې شان نه پیدا کوي اما لیکن هغه شهید به ډېر خوشحاله وي ډېر به قرار وي بلکې رسول مبارک داسې هم فرمایي چې شهیدان چې کله وفات سي شهادت باندې ورسیږي نو چې دی د جنت نعمتونه وویني د جنت آرام وګوري د جنت هوا وګوري د جنت شمال وګوري بیا الله ته وایي چې الله زما یو ارمان پاته ده دا راپرکه الله وایي هغه څه ارمان دې پاته ده وایي زما مور و پلار تر شا چې څوک ژوندي وي هغو طلب کوي چې الله هغه زر مړه کې زرې راولي یعنی مردگان نیکان مردگان صالح مردگان عابدین و ذاکرین مومنان چې مړه سي نو هغه چې د جنت نعمتونه وګوري نو په جنت کې و خدای ورته وایي ستا څه کمی سته دی وایي الله د یوه شي کمی مې نسته یو شی ارمان لرم وایي څه ارمان لري وایي تر شا چې زما مور و پلار یا ورونه یا قریبان یا مماګان یا رشته داران یا نور ګران مومنان الله هغه زر راوله جنت د هغې بیا هلته دغسې امیدونه دي که موږ د جنت هوا وګورو که د پلار و مور دعاوې کوي یا زاړي یا د زامنو کله کله پلار وایي خدایه زما زامن نیکان کې کله وایي خدایه جنت راکړې د پلرونو ډېر دعاوې کوي همیشه دعاګانې کوي خدا د خدای جنت ورکوي دا د خدای جنت ورکوي چې ارمان څه پاتې سو هیڅ ارمان پر دنیا نسته هیڅ ارمان نسته خدا مکه که په دوزخ کې وایي موږ به زړلی د هغه چا پر ورو پر حال زړه ده چې هغه دوزخ ته ځي د هغه ورو پر حال زړه ده چې هغه څخه خدای ناراضه وي د هغه مسلمان پر حال باندې زړه ده چې له هغه څخه پیغمبر د خدای ناراضه وي د هغه ورو پر حال باندې زړه ده چې د هغه څخه ځمکه ناراضه وي دا ځمکه هم ناراضه کېږي دا ځمکه خوله لري الله خوله ورکوي که موږ په دې پښه ایښې ده که مو لاس ایښی ده که مو ښه کړي دي که مو بد دا به الله ته وغږېږي چې الله په دې ځای باندې دا کس پر ما پر لمانځه ولاړ و پر دې ځای باندې دا نفر پر ما باندې مطلب په ګناه اخته و دا بیا مطلب پر ما باندې بیده و دا پر ما قرآن وایو دغه ذکر کاوه دغه مطلب دا د عبادت کاوه دغه بدکاری کوله دغه ظلم کاوه دغه غلا کوله دغه بل کار کاوه دا ټوله به دا ځمکه الله تعالی ته وغږېږي دا د الله له طرفه پر انسانانو چوکیداران دي پیغمبر د خدای فرمایي و یو خزانه چې بادشاه کښیږدي او پر چار طرفه په هغې باندې خپل مطلب دا د چوکیداران ودروي یو سړی وایي زه ورځم دا به غلا کم وایي دا به ډېر ناپوهه سړی وي ولې په هغې ګرد ورد چار پیره دغه را ګرځېدلي دي چوکیداران دا را اخستی نسي چې دی ورځي هغه یې ولي وایي الله په موږ باندې ځمکه هم چوکیداره کړې ده دا به ګواهي پر راکوي لاس به ګواهي راکوي سترګې به پر را ګواوي پښې به پر را ګواوي خولې به م ګواوي
سبحان الله ملکی به پر را گواوي د اسمان به گواوي د المر به گواوي نو دونه گواهان چې سړی لري نو دی خو بیا په یوه چم په درواغو ځان خلاص نکي هغه الله چې په خپله خبیر د علیم د بصیر د هغه د الله تعالی شان نو زه د دې شهید قریبان خو نه پیژنم دی دې نه خفه کېږي دوی ته به الله ډېر لوی عوض ورکوي اوس به هغه په جنت کې ګرځي سبحان الله که دا ټول جهان پیسې سره را یو ځای کې د شرقه له غربه له شماله تر جنوبه جنت به په وانخیستل سي که څه د مسلمانانو دي که څه د کافرانو دي چې څه د ادم اولاده ده چې دا کل خزانې سره یو ځای کې جنت په باندې وانخیستل سي و ده ته مفت میلاو سو بې پیسو میلاو سو ولې به نو بیا پلار خفه وي ولې به ورور خفه وي ولې به مطلب قریب خفه وي ولې به مطلب دا د خاندان خفه وي هغه به دعاګانې کوي چې الله ما هم داسې جنت ته بوځي هغه به خدای زما بچي ته خو دې مفت جنت ورکوي هغه مسلمانانو څخه چې زیاتی سوی د الله دې هغو ته هدایت وکړي الله دې آینده دغسې کارونه له مسلمانانو نه پیدا کوي الله دې مسلمانان ټوله معاف کړي د الله جنت ډیر لوی ده دا د مؤمن زړه ډیر عجب ښه زړه ده ولې دی هر ځای خدای ټول مؤمنان وبخښي نو هغه هم په دا مؤمنانو کې داخل دي هغه ظالمان هم په دا مؤمنانو کې داخل دي موږ ټول وایي خدای مسلمان وبخښي هغه پلار هم دعا ورته کوي یا مور د شهید مور هم دعا ورته کوي هر مسلمان وای خدای مسلمان وبخشي نو هغه مسلمانان دي الحمدلله ور هغه ته د مغفرت دعاګانې کیږي دا څنګه شپلرونه دي څنګه شقریبان دي دا چې پلرونه دي الله تعالی هر چاته ورکړي دا چې قریبان دي الله تعالی هر چاته ورکړي نو شیطان خو دشمن ده دا خو موږ ته الله بار بار وایي که موږ د علماو خبره ومنو یقینا هم کله به له موږ خطا ونیسي که موږ له قرآن سره ځانونه نږدې کړو قرآن را واخلو او په قرآن په سینه کې ونیسو په سینه کې ځای ورکړو چې علم راته ووایي په هغه عمل وکړو کله به له موږ ګناه ونیسي دا ملکې هم دغسې د الله تعالی مخلوق ته ګرځي را ګرځي ډېرې زورورې ملکې پکې شته دونه زورورې ملکې پکې شته په د اسمان کې په یو پوف وادي خالي په سور شپېلۍ ورته وایي په دې کې پوف کې دغه د تمام جهان غرونه به هواره ځینې جوړه کړي نو په لاس کې به څومره زور په دا یوه هوا کې یې دونه زور ده په دا یوه ساه کې یې دونه زور ده که دا پوف کې دا کل جهان غرونه ریګ جوړېږي سبحان الله که دا ملکې د انسانانو سره جنګ وکړي څه حال به وي که دا ملکې له انسانانو سره جنګ وکړي څه حال به وي یوې ملکې یو ځای له انسانانو سره جنګ وکړي چې د کربلا په میدان کې د حسن صاحب مبارک سر شهید سو نو خو الله ډېر ناراضه سو اسمان ډېر وځړل ځمکې ډېر وځړل مرغانو په هوا کې وځړل مایانو په اوبو کې وځړل ګیدړانو لیوانو په غرو کې چیغې کړې چې حسن صاحب په شهادت ورسېدی نو اویاوو کسانو دا سر راواختی بیرېدل چې دا چې نه چې نور مسلمانان راسي حمله پر راوکړي اویاوو کسانانو دا یو سر راواختی د یزید ورته وایي د یزید کره یې راوړ د یزید بیبي بیا چې وه هغه د حسن صاحب ملګرې وه د یزید بیبي و خاوند ته وویل چې که تا دغه سر کور ته راننه ایستی زما او ستا ملاقات به بیا نه کېږي سره خو یزید هم په دغه نه و خوښ چې دا سر ځینې پرېږدي د یزید د لښکرو خلکو غلطي وکړه یزید یې په شهادت باندې خوښ و اما په سر پرې کېدو یې نه و خوښ ولې اسلام کې سر راغلی نه ده
دا د کافرانو خاصه وه، دا د کافرانو خاصه وه. د اصحاب کرامو سرونه به یې پرې کول یا به یې پزې پرې کړې. حتی د رسول الله مبارک د اکا مبارک ته سیدنا حمزه صاحب هغې ته دومره غصه ورغله رسول الله مبارک ته چې د احد په میدان کې یې غوږونه هم ځینې پرې کړو، پزه یې هم ځینې پرې کړه، شرمګاه یې هم ځینې پرې کړه، دا زبه یې هم ځینې راوایستله پرې یې کړله، زړه یې ورڅیرې کوي، دا یې داسې را پرې کوي، ټوټې ټوټې کوي، سره داسې سره خلاص کوي، وینه یې یو ظالم غړپ کړه. نو رسول الله مبارک ته ډېر درد راغی، داسې درد ورته راغلی چې په دا حالت کې یې وکتی. بیا یې وویل چې زه به لازما 80 کسان داسې کوم. حدیث شریف کې راځي اصحاب کرامو یو له بله سره دا خبره شریکه کړله چې موږ به داسې کسانان کافران داسې ټوټې ټوټې کوو چې د عربو په جزیره به بله داسې واقعه بیا نه وي راغلي. الله یو دم ملکه راولېږل، ګوره هغه کافر حلال کړی وو، کافر پزه ځینې پرې کړې وه، کافر غوږونه ځینې پرې کړي وو، کافر شرمګاه ځینې پرې کړې وه. الله یو دم ملکه راولېږله. سبحان الله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. الله وای خبردار پیغمبر د خدای، اول به بدله نه اخلي، ولئن صبرتم، اول به بدله نه اخلي، پروا نه لري چې دوی کړی، که بیا بدله اخلي صرف هغه یو کس مړ کوي او هغه یو کس به دغسې کوي او یا کسان به نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خبرې واپس، رسول الله مبارک له خپلې خبرې واپس استغفار یې ووایي چې داسې نه چې الله ناراضه سوی دی. وکافر ته الله وایي عفه وکړه. کافر دومره ظلم کړی ده، پزه یې هم پرې کړې ده، هغه قمندان د مجاهدینو ده، رئیس د اسلام ده، رئیس د ټول امت ته سیدنا حمزه صاحب. تاسو حاجیانو به چې حج کړی ورغلی به د احد میدان شریف ته، ډېر حاجیان به ورغلي مبارکان، اوس له ډبرې په وینو سرې رنګینې پرتې دي. د احد غار نیمه حصه تر اوسه پورې په وینو سور ده. والله ورته وفرمیل چې وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، یا داسې بده کوي رسول الله مبارک او یا کسان به نه خوږوي. او بیا یې ورته ویل داسې به نه کوي، عربو ته ووایه اصحابو ته چې تاسو به داسې واقعه مابین ته نه راوړئ چې کافرانو څخه دغسې بدله واخلئ. بهرحال د حسین صاحب سر ډېر ګران و، الله ډېر په خفه و، اسمان وځړل، مځکې وځړل، لمر وځړل، ستوري وځړل، لیوانو په غرو کې وځړل، حیوانانو وځړل، مارانو هم پر باندې وځړل. په کتابو کې راځي چې کله یې د شپې راوړ د 80 نفره ورباندې چوکیداران سول، د 80 نفره یزید چوکیداران ورباندې ودرول چې داسې نه وي چې د حسن حسین صاحب د ډلې خلک راسي. 80 کسان ولاړ دي. اوس لږ دغه 80 کسانو څخه یو کس حال بیانوي. اوس د 80 نفرو څخه یو نفر یو واقعه لیدلې ده، هغه اوس دغه موږ تاسو ته د حال بیانوي. هغه وایي ما کتل چې زه ولاړ یم، د 80 کسان ولاړ دي، یو داسې کرسۍ له پاسه راوڅرخېدله، راله دا کرسۍ د لالو د جواهرو کرسۍ وه، دا لا په هوا کې راله، دا پر مځکه کښېښودله سوه. وای ګورم چې یو ډېره نوراني چره یو انسان رالی، ډېر لوړ قد قامت لري او ډېر ښایسته مخ یې ده، مخ ته کتلی نه سو موږ. وای دا هم رالی په هوا کې را روان ده، داسې راغی په هوا کې پر دا کرسۍ کښېنست. وای ګورم چې بله کرسۍ راغله، بله کرسۍ راله، ډېرې کرسیانې کښېښودلې سولې. ګورم چې یو ډېر نوراني بشر انسان را روان ده، داسې چې هر یوه ته ګورم سترګې مې وبرېښي، بیا دوم وار نه ورته ګورم. هر یو چې اول وار ووینم بیا دوم وار نسم ورته کتلی، سترګې مې برېښي. وای دا کښېناستو، آخر ګورم چې یو 15 کسانان دي،
دا په یو ډېر عزت را روان دي، یو ډېر عجبې فرشتې را روانې دي، یو عجب قسم ته جامې یې اغوستې دي، یو درشه یې کړي دي، یو قسم ته مطلب دا د جامې یې په بدل کې دي او په ډېرې تعظیم باندې را روانې دي. دا کرسیان یې رالې، دا 5 کسان رالو، پر کرسۍ کښېنستل چې ګورم یوه پکې بیبي مبارکه هم ناسته د زنانه ده. دا 5 کسان، اول کس حضرت عیسی علیه السلام ده، دا دوم کس حضرت موسی علیه السلام ده، دا دریم کس حضرت ابراهیم علیه السلام ده، دا څلورم کس حضرت نوح علیه السلام ده. دا 5 کسانان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره 4 یاران، ابو بکر صاحب، عمر صاحب، عثمان صاحب، علي صاحب. دا دی رالو اوس د حسن صاحب ته دعا د مغفرت کوي. فاطمه الزهرا رضی الله عنها راله کښېنستله، مور مبارکه د پلار د زوی. د حسن صاحب مور هم راله، له اسمانه له جنته راشو ورسوه، له جنته الله را ټیټه کړه رایه د بچي د پاره. اسلام مبارک دلته سر ورپورته کوي، ویل دغه دې بچی ده. مور د مور خو ډېر نازک شی ده که نه، مور ده. د مور به سړی څه پر زوی باندې مهرباني بیانوي، خو مور ده. د دې مبارکې له سترګو اوښکې رالې، سینو یې وشرېدې، شیدې یې ورته وکولې، بېرته نجلۍ جوړه شوه ورته. داسې سخت ظلم کې و. یو دم په یو فرشته راشو وسوه، د 80 کسان یې داسې ونیول، په هوا کې یې وپیچل، ولاړو ورک سو. دا یوه نفر منډه راواخیسته، د رسول مبارک په غېږ کې ولوېدی. دا اوس چې قصه بیانوي، دا موږ تاسو چې قصه یې کړې ده، دغه سړي منډه راواخیسته، دی وایي ما د رسول مبارک په غېږ کې ټوپ. 80 و یوه ملکه راله، 80 کسانان یې په یو منټ کې داسې سره هوا کړل چې ختم یې کړل. دا خو کمزورې ملکې وي، که دا لوی ملکې راشي واسې بیا به زموږ څه حال وي حضرات. نو ستاسو تر سترګو جار سم، دا عفو د الله تعالی، دا قرب د الله تعالی، دا معرفت د الله په قرآن باندې کېږي. حضراتو له قرآن سره ځانونه شناخته کوي، مه کوئ ستاسې چندانې قرآن نه ده زده، له قرآن سره اشنایان نه یاست. ډېر مسلمانان دي له قرآن سره نه دي اشنایان، د قرآن الفاظ یې نه یې زده، د قرآن معنا خو څه کوي، د یوه مؤمن هم ډېره نه ده زده. مه کوئ، داسې علما لرئ دا ده درته ناسته، قسم په خدای درته کوم کې په عمر خوراک را سره کړی وي، یا مې نوم زده وي، ولي د زمانې ده درته، ولي د زمانې ده. پر دغه باندې عاشقان سي، د پښو خاوره یې راواخی ویې خوري. قرآن ځینې زده کوي، حدیث ځینې زده کوي. دا چې تی په ګلۍ کې کښېنئ، دا نوجوانان، دا ځوانان تمام ورځ ماله مېلمانه زموږ راځي، وایي په دې لارې را روان ځوانان په فلاني کوچ کې سره ناست وو، ځوانان په فلاني کوچ کې سره ناست وو. یا دا پلار نه لري، که دا زوی نه لري، که دا کور نه لري، یا په دا ګلۍ کې ته قرآن وایې، که حدیث وایې، که استغفار وایې، که لمونځ کوې. مسلمانانو زامن دغسې مه عادت کوئ. مسلمانانو زامن له قرآن سره دوستان کوي، قرآن ته زامن ورکوي. مرګ را روان ده، داسې مرګی نږدې راځي. الله له علم ده، د چا به فکر و چې دا بچی به داسې په دا ټیم کې له دنیا سفر کوي، د هېڅ چا په علم کې به دا شی نه و. موږ تاسو دقسې مړه کېږو حضراتو. پس له مرګ اول د قرآن پوښتنه کېږي. زما ګرانو قرآن زده کوي، قرآن زده کوي، بیا به کله جنګ نه وي، کله به دعوه نه وي، کبر به نه وي، حجب به نه وي. په چا کې که کبر و، دا د کافر له فرعون سره مشابه. فرعون څه ویل به خلکو ته؟ موسی علیه السلام ته به ویل، ول انا ربکم الاعلی، وایي زه لوی خدای یم، ستا خدای خو ستا صحیح د منمې اسمان یې درولی ده، دا څومره شی نه ده که نه. مځکه یې هواره کړې ده، وایي دا دومره شی نه ده، ستا پلار ستا خدای درولې ده، وایي زه پر دغه لوی خدای یم. پیغمبر د خدای وایي په کم انسان کې که کبر رالی وي، وایي زه پر هغه زورور یم، یا زه پر هغه ښه یم، وایي دا د فرعون سره ځان برابر کړي. الله، مسلمان به ولې له کافر سره ځان برابروي؟ مسلمان به ولې په ځان کې د کافر خوی راوړي؟ مسلمان به ولې د کافر پر چم خوی کوي؟
خو کافر د خدای نه مني، نبی نه مني، قرآن نه مني، رسول نه مني، اسلام نه مني، مکه نه مني، ما تا خو هر شی منو. بیا ولې زما او ستا په سینه کې شیطان دونه راننوتلی؟ قرآن را سره نسته، قرآن را سره نسته. زما ګرانو ذکرونه کوئ، وظیفې کوئ، لماجه ته مه راوځئ. په دا ګلیو کې خیر نسته، په دا مجلسو کې خیر نسته. بې له قرآنه، بې له ماجته، بې له کوره خپل بچان د قرآن سره اشنایان کوي، قرآنونه ور زده کوي، خدای ور وپېژنئ. خدای سم نه پېژني. یقینا که زه اوس له 10 ځوانانو پوښتنه کوم چې ایمان چی ته وایي، دی به نه په پوهېږي. که زه له 10 ځوانانو پوښتنه کوم چې ایمان چی ته وایي، دی به نه په پوهېږي. که زه له 10 مسلمانانو پوښتنه چې قرآن څه معنا ده، خالي قرآن څه معنا ده، ده به دا د قرآن معنا هم نه زده. هله څنګه مسلمان شي؟ هاي څه مسلماني ده؟ ستا قرآن باندې ایمان راوړی ده، ستا د قرآن نوم نه ده زده. ته خیال وکړې سره، هڅه ژوند ده، هڅه زندګي ده. او ښکنځاوې د ادیو د بابا د مور د پلار د نیکه د جدو برجت، دا به نو د کم یوه ته والله شر نه یي زده. د شرمګاه ښکنځل د شرمګاه نوم، د زنانې یا د نارینه دا به نو د کم یوه نه یي زده. نو تا خو پر شرمګاه ایمان نه ده راوړی مسلمان، تا خو پر ښکنځا باندې ایمان نه ده راوړی مسلمانه چې دونې دې صافه زده کړې ده. تا خو ایمان پر قرآن راوړی ده، ستا د قرآن د لفظ معنا نه ده زده. هغه ته څنګه مسلمان جوړېږي؟ دا به بیا ته څنګه له خدایه بیریږي؟ دا به بیا ته څنګه له پیغمبره شرمېږي؟ دا به بیا ته څنګه د مسلمان خیال وساتي چې ته دومره بې علم یې، دومره بې کماله یې، دومره ناخبره یې، د قرآن د لفظ معنا دې نه ده زده. هی مسلمانه ستا پر زندګي باندې افسوس، لک افسوس. دا څه افسوس ده، دا څه زندګي ده؟ دا زندگی خو د هیچا زندگی نه ده. نو لږ له قرآن سره ځانونه اشنایان کړئ ګرانو. زامنو ته قرآنونه په جیبو کې ورکړئ. د مسلمان د ظاهرېدلو اسباب مه ورکوئ په جیب کې. په کور کې قرآن کښېږدئ، د مسلمان د خوږېدو شی مرز ده. دا د مسلمانانو علاقه ده، نه یهود سته، نه نصارا سته، نه سیکان سته، نه هندوان سته. که ډېر شوق وي په کشمیر جنگ د ورتېر سئ. که ډېر جوانان شوق لري د دې شانو، د مشینانو، د چړو، د حلالولو، د پرې کولو، کشمیر باندې د سیکانو د مسلمانانو جنگ د ورتېر سئ. ورسئ ځانونه قربانۍ ته وروړئ. دا په علاقه کې، په کلي کې، په محله کې، په کور کې، په کوڅه کې، دا د هیڅ چا طریقه کار نه ده. دا د هیڅ چا کار نه ده. نو تر موږ دا د بازار خلک ښه دي، خولۍ هم نه پر سر کوي، لږ سر ولګوي چې دا لنګوټې هم غورځولې وای. دا خو غیرتمن خلک پر سر دي، دا خو ایمانداره پر سر دي، دا خو تقواداره پر سر دي، دا له ایمانه ډک دغه لونګۍ پر سر دي. زما ګرانو، لونګۍ معمولي شی نه ده. پیغمبر د خدای ته چې د بدر پر ورځ بلا کې راشو کېدې د کافرانو جنګ ته، پر سر باندې یې لنګوټې ایښې. لنګوټه دومره عظیم شی ده، په جنت کې الله ورکړی وي، د جنت لنګوټې وي. زما ګرانو، د ادبي مې وکوله، تاسو به خفه سئ چې اغا جان صاحب ده ارمان چې زما زړه لوی وای، تی ته مې په خوله کې ټوټه ټوټه درکړی وای، یا تی زما زړه لیدلی وای چې زه څونه پر تی مین یم، د جنت خواهش ستی لرم. چې تی زما زړه لیدلی وای چې زما څونه ستی د جنت ارمان ده. هی خو نه ښکارېږي. په جنت کې به بیا خدای بوځي، ستی له روی د ما خدای جنت ته بوځي. زه خو خپله ګناهګار یم. تر اسمان لاندې پر مځکه سربیره تر ما به بل ګناهګار انسان نشي پیدا، نه به خدای ته ملامت انسان پیدا سي. له ما سره تقریبا دا اوس په دا مسجد کې دا دوستان ولیدل، یو 400 متکفین به ناست. ما به هغو ته ځړل چې دعا راته وکړي چې خدای ما سړی کړي.
چې دواړه حالت وکړي چې الله ما سړی کړي. سړی په رنګ نه سړی کېږي، سړی هغه ده چې یې خوی د نبي وي. د ټولو کافرانو دوې سترګې دي، د ټولو کافرانو دوه غوږونه دي، د ټولو کافرانو دوې پزې دي، د ټولو کافرانو دوه شونډان دي، د ټولو کافرانو یوه ژبه ده، د ټولو کافرانو دوه لاسونه دي. زموږ فرق څه وشو؟ هېڅ. څوک به وایي زه له کافره جلا یم؟ دوې سترګې، دوه غوږونه، دوې پزې، دوه شونډان، یوه ژبه، دغه خوراک، دغه غوښه، دغه پسونه چې موږ تاسو اخلو خرڅوئ، دغه کافران یې را سره خوري. دغه غنمو ډوډۍ، دغه ډبل ډوډۍ، دغه د کافران را سره خوري. دغه د غواوو شیدې، دغه د بزو شیدې، دغه کافران خوري. نو بیا زموږ څه فرق وشو؟ موږ خو مسلمانان یو، پر خدای مو ایمان ده، پر خدای مو کلمه وایو، موږ د خپل پیغمبر تابعدار یو، موږ د خپل خدای تابعداري به کوو. حضراتو چې غیبت درڅخه ونسي، غیبت یو داسې ښکنځا درڅخه ونسي. په اسلام کې ښکنځا چا نه ده کړې. 14 لکه حدیث مبارک دی، علماء کرام ناست. 6,400 آیات قرآن ده، ښکنځا پکې نشته. نو له کومه راغله؟ 6,400 آیات قرآن ده، ښکنځا پکې نشته. له کومه راغله دا ښکنځا؟ دا غیبتونه له کومه راغله؟ الله اکبر. دا ټول زموږ له بې علمۍ راغله. علم نشته، تقوا نشته، د علماو سره تعلق نشته. حضراتو د علماو دروازه جارو کوي، ورځئ جاروګان در واخلئ. دغه علما به په جنت کې هم زموږ ستاسو رهنمایي کوي. په جنت کې به زموږ خدای پاک یو پوښتنه وکړي له جنتیانو، فاسألوني ما شئتم. د پیغمبر د خدای حدیث شریف ده، وایي ای جنتیانو وغواړئ چې شی غواړئ له ما نه، الله به غږېږي ورته د فرشتو په ذریعه سره. ملک جنتیان به حیران شي چې دا جنت ده، دا حوض کوثر ده، دا نبیان دي، دا ګلان دي، دا چمنان دي، دا هوا ده. چې چې شی وغواړو شی به ځینې ورک وي. بیا به اواز ادا کوي وغواړئ څه غواړئ. بیا به مسلمانان په جنت کې حیران وي. بیا به مسلمان الله اواز کوي وغواړئ څه غواړئ. آخر به دا خلک وایي راځئ ولاړ شو علماو ته، را به شي علما به ناست وي، علماو ته به ورشي. وایي الله دغه اواز کوي چې څه غواړئ جنتیانو. وایي الله ته ووایه ستا دیدار غواړو. په جنت کې هم علما لار راښیي، په جنت کې هم علماوې لار راښیي. حضراتو داسې نه دي چې په دنیا موږ علماو ته محتاج یو. حلال و حرام ځینې زده کوو، روا و ناروا ځینې زده کوو، مردار به ځینې زده کوو، حلال ځینې زده کوو. په جنت کې دغه علماو ته دغسې محتاج یو. زما ګرانو بس مینه سره کوئ، د خدای په خاطر محبت سره کوئ، د خدای په خاطر له قرآن سره لږ ځانونه اشنایان کوي. دا ډېرې پیسې، دا بدبخته پیسې په کار نه ورځي. د یو دوه درو جمعو خبره ده، لا بلد زیاتې دغه حاجي ستا مخامخ راته یو سړی راغلی ول اویا کروړه قرضداره یمه، یو سړی اوس راځي مایله مې بیایي. یو سړی راغلی راته ول اغا جان صاحب اویا کروړه قرضداره سوی یمه، اوس نور څه نه لرمه، یو سړی راځي مایله مې راڅخه بیایي. پیسې دغسې شی دي، ډېر بې وفا شی ده. عزت ختم کوي د انسان، عزت د انسان خوري. او دغه مسلمانانو کې یو بله بیره هم ده چې سره کښېني بد دوی وایي وږي دی ګراني ده، وږي دی ګراني ده. ما خو دغه 400 متکفین ولل یوه غږ نه وکړي چې ګراني ده. زه حیران یم دا څنګه خبره. که په واده کې سره کښېني هم دی وایي ګراني ده، که په خیرات کې کښېنم د یو بل سره نیسي وایي صاحبه دی ګراني ده. یا لکه دا ګراني دې وي نو خو خدای ستا دغه ګراني خو خدای تا ته رزق درکوي. زه قسم درته کوم سړی پېژنم نه 100 کیلو د پسه غوښه دا متکفینو ته راوړه.
سل کیلو د پسه غوښه متکفینو ته راخوړی. سبحاننا ما ولا بالله که کتلی وي لیدلی یا یې پیژنم الله رزق درکوي. و مسلمانانو مه کوئ له خدای سره دوستان سئ، مه کوئ خدای ته غاړې ټیټې کوئ، په پیسو ځان مه نازوئ، په الله باندې ځان ونازوئ، پر الله ځان ګران کوئ، الله ته نږدې سئ. نو تاسو ټول دغه د پیسو په مشکل کې راغلي یاست. یاره ته وا داسې ګرانې ده، ته وا داسې لوړه ده، دا خبرې ایله کوي. صاحبه پخوا تی په جیب کې 100 روپۍ نه درلودې، 100 روپۍ قیمتي شی و، بیا الله 100 په 1000 بدلې کړې، بیا الله هغه 1000 په 50,000 بدلې کړې، بیا هغه 50,000 الله په ډېرو بدلې کړې. دا سړي سر به په جیب کې وي خامخا. زه کوچنی ماشوم بچی وم، ډېر وړوکی بچی وم، د 80 کلو له مخه خبره کوم، 80 کاله مخکې خبره ده. پر لاره روان وم، 50 روپۍ مې پیدا کړې، کور ته مې راوړې، یوه میاشت مو خوړې، هم چای، هم ډوډۍ، هم غوښه، هم غوړي، هم وریجې، هغه 50 روپۍ. والد شریف مې وفات کېدی، له دنیا کړی، 50 روپۍ راکې، ول دا در واخستا ننګر ده، مبارک دې څه بچی، ما تر اوسه ایښي، هغه مې ضایع کړي نه دي. 50 روپۍ پلار را کړي. بس رزق مو له الله سره ده. د رزق دوه شیان خدای درکوي خامخا، کې منئ کې نه منئ، یقین کوئ کې نه کوئ. یو مرګ خامخا به مړه کېږو، خامخا به ټول انسانان مړه کېږي، نه پاتېږي. یو رزق خامخا به مسلمان ډوډۍ خوري. هارون ماپښین نه ما سره په روزمات مازګر یو سړی ناست و، ول هغه جان صاحب دی ګراني ده، د چې غاب ته لار واچو، د پسه غوښه یې راواخیسته، بل ته چې چش غوښه خوري، ول د پسه. ما نو ته په ګراني څه کار لري؟ خېټه ده د مړایه که، خېټه ده د مړایه که، خدای دې انصاف درکړي. یا ستا د ګرانۍ سره څه کار ده؟ دی غریب و د ماښام یې نه درلوده، ول هغه جان صاحب ګراني ده، غاب ورته پروت و، د پسه غوښه دغه کس ورته ایښی و، دا چشمې ته یې په سترګو. ما ستا له ګراني سره څه کار ده بچې؟ ګوله در پورته کوي، خو چیش خورې؟ ول دا د پسه غوښه من نو خلاص په د ودې خورو، ستا له ګراني سره څه خدای درکوي. نو یا د خدای سره څه سیالي ده؟ زوروره کوو. اوس موږ له خدای سره سیالي کوو که څه ده؟ هلکه هر یو خو فرعون نه جوړېږي، که هر یو فرعون جوړېږي، خو مسلمانانو شکر کې کلمه وایي، باید توبه وکړه، د خدای وبېرېږي، د خدای په دا ځمکه مه هم خدای چې ښیي. ولې موږ ته عبرت نه کوو؟ زموږ په دا کلي کې څو واقعې پېښې شوي دي، کورونه یې دغې برهم درهم پاته شوي، څه فایده ده پکښې؟ په دا کلي کې یو هلک زما صمد خان نومېدی، ما له دغه یو څو ورځې له مخه ول قرآن دروړم، په خانقاه کې ږدم، زما دپاره کوشش را سره وکړه. مال بچی زه خو د دعا والا سړی یم، زه د خبرو والا نه یم. مال بچی زه د دعا سړی یم، دعاګانې کوم، نور مې والله بله که تر دا 100 پورې مې حساب نه ده زده. زموږ د پلار یوه خور مبارکه و، منجارۍ راغلی و، ول دا سودا په څو ورکوي؟ هغه و د مرۍ پخوا به موږ چرمه بلله، دا زنانو پر دا کالو ګنډلې چرمې به م بللې، ول دا په څو ورکوي؟ دی ول په لاس، ول یا په 100 بې راکوي. هغې ورته ویل یا په لاس یې در کوم، دی ول یا په 100 بې راکوي. د دې دا خیال و دا 100 تر 10 لږ دي که. نو زه دې ته وایم زه لکه خپله خاطوړۍ دغسې یم، د 10 پر ځای 20 مطلب د 20 پر ځای 10 خوند راکوي، وایم دا 10 راکه 20 نه کوم، دا خپلې توړۍ پر ځان باندې جوړ یم. حضراتو رزق خدای درکوي، ما ورخطا کېږئ. سهار ولاړ شئ، ماښام راځئ، یا یو ورځ خو به قرآن پسې هم سهار ولاړ شئ، ماښام ځینې راسئ. دا پیسې تر قرآن ښې دي، ستی څه خیال؟ که ته وایې دا پیسې تر قرآن ښې دي، خو تاسې ووایاست العیاذ بالله. یا یو ورځ خو ته په مسجد کې د سهاره تر ماښامه پر دا قرآن کښېنئ، ولې نه کښېنئ؟ څه مشکل ده پکښې؟ څه تاوان پکې؟ عجبه خبره ده، سړی حیرانېږي د مؤمنانو ته.
د دې مؤمنانو حال ته زه حیران یم. مرګی در معلوم نه د ماسپښین ده یا مازدیګر ده یا سهار ده یا ماښام. حلال علم ده د مرګي دی، هېڅ چاته نه ده معلوم، هېڅ څوک نه چې مړ کولی بې له خدایه. دا شهید چا کړی د الله، دا چا مړ کړی د الله، دا ملک راغلی د روح یې ځینې وړی ده. یو انسان چې زر لکه کاله په یو انسان پورې اخته چې ساه نسي ځینې ایستلی، یو انسان چې په بل انسان پورې زر لکه کاله اشنه ته وي ساه ځینې راکشوي راباسي یې نیچې ځینې ایستلی بې له خدایه. بې له خدایه دا خدای درکوي. او چې یو دنیادار سړي ته زر لکه واره سجده ولګوي چې 2 روپۍ راکړه چې الله یې نه درکوي ولکې درکړي. وی دنیادار سړی ته چې زر لکه واره سجده ولګوي چې 2 روپۍ راکړه چې الله یې نه درکوي ولکې درکړي. او چې الله یې درکوي نه به دې کتلی وي نه به یې کتلی وي بې سجدې بې درکړي، بې سجدې بې درکړي. حضراتو په پیسو پسې مه ورخطا کېږئ، قرآن ته ورخطا سئ. پر ځانو وزاړئ چې قرآن مې ولې نه ده زده. زه وینم دا ډېر سپین ږیري زموږ ځای ته راسي قرآن یې نه زده، په دا ګوتو لیکي پر کشه دي. زه ملګرو ته وایم مه ګوره 80 کاله دې تېر کړي دي، اوس په ګوتو باندې یې لیکي پر کشه دي. اوس په دغه خدای ته ځان رسوې ولاکه ور ورسېدې راځه په دغه چم باندې ته قرآن ته ځان رسوې چې بسم الله الرحمن الرحیم ګوته پر راکش کې ته به واده جلده خټکی. مسلمانانو مه کوئ له قرآن سره اشنایان سئ، قرآن وپېژنئ، قرآن زده کړئ. و مسلمانانو په رنګ سړی نه سړی کېږي، په 2 پښو سړی نه سړی کېږي، په 2 غوږو په 2 سترګو سړی نه سړی کېږي. کافران ټول یو قسم ته 2 سترګې لري، خو سړي نه دي، خو انسانان نه دي. قرآن در واخلئ حضراتو، زه عذر درته کوم، بې له قرآن لار نه لرئ، بې له قرآن لار نه لرئ. ستاسو مرضي ده در اخلیه، هم ستاسو مرضي نه یې اخلئ، هم ستاسو مرضي. قرآن ټینګ کئ، علما ټینګ کئ. دغه علما درته ناست، ما درته دا د مخامخ سپرککۍ ګور کالي یې زاړه اغوستي دي، کالي یې زاړه اغوستي دي. دا زما یقین ده دا نوي کالي دي. دا د ګوره زړه لنګوټی پر سر ده. الله اکبر. که زه خبر وای قسم په خدای خو دې د شپې ده. بس بهر ستا او خپل ایمان هغه ستا خپل کار ده، هغه ستا خپل کار ده، ستا ایمان ده. موږ له خو په کار دغه ده چې درته وګورم چې هغه د خړې دي اخیستي دي. یوه کې دا سوچ نشته، یو دا فکر نه کوي. خپله مو نو کړی په بازار کې بې یارې دا سره مښلي ته ودرې دا شاو کپله ده که بېکار دا ارکوانې سره موش. ای د مسلمانو پر حال افسوس ده. دا څه ورورګلوي ده، دا څه ورورګلوي موږ کوو مسلمانانو. هېڅ ورورګلوي نه ده، هېڅ ورورګلوي نه ده. که وایي ورونه یاست درواغ وایاست، سره درواغ وایاست، نه یاست سره ورونه. ورور دغسې الله اکبر. ورور خو ځان قربانوي، ورونه یې خو د ورونو خویونه نه کوو سره. ټول مؤمنان ورونه دي. انما المؤمنون اخوة، ټول مؤمنان ورونه دي، اما لیکن د ورونو چم نه سره کوو، د ورونو خوی نه سره کوو. نو حضراتو دا خپل کشران هم ښه عالمان کوي، ښه طریقې ورکوي، ښه لباسونه ور جوړ کوي، په سنت طریقه یې سرونه ور جوړ کوي، په سنت طریقه جامې ور جوړې کوي، په سنت طریقه باندې اخلاق ور زده کوي، په سنت طریقه ډوډۍ ور زده کوي، په سنت طریقه لمونځ ور زده کوي، په سنت طریقه اودس ور زده کوي، په سنت طریقه قرآن ور زده کوي. دا زموږ ستاسو دپاره د آخرت یوه سرمایه ده، دا د آخرت سرمایه ده. په پیسو یې مه خوشحاله کېږئ، ورکې یې کې دغه شی ده. له ما څخه ټوله زه له ټولو معافي غواړم. ما بیا د بیو ته ټول وایي موږ معاف کړی، ته ټول راته ووایه، ټوله راته ووایه دا موږ معاف کړي. یا ته یې واده نه راسره ملګري نه راسره سره، یا ټوله نه سره. الله دې ټوله جنت ته بې سوال بې جوابه کړي. الله دې له یوه څخه هم پوښتنه نه کوي، ټول دې خدای جنتیان جوړ کړي.
او دغه شهید دی الله جنت ته بوزي قریبانو ته دی الله تعالی صبر ورکړي الله دې مرته ټول سره ورونه کې ټول شکر کې سره ورونه یو رب اغفر له ټول بشور نه زوالانه لمزم ما کې غواړم ټول